کلینیک لرم کار کوم اوس پلان مې دا دی چې خپل کار ښه مخ ته ویسم او زه د افغانستان په سطحه بهترین کلینیک جوړ کړم خو زه یو مشکل لرم چې زه دغه ډیجیټل مارکیټینګ نسم کولی په باره کې معلومات هم کړي دي ډېر ښه ماشاءالله معلومات مې په باره کې ډېر کړي دي خو خپل فرصت نه لرم خپل یو څه زده هم دي اما نسم کولی چې خپله پکښې مده جزاک الله خیر ستاسو خو دا غواړم چې فقط راته ووایه د کوم ځای څخه شروع کړم او څه سمه ده ورونو زما یو تقاضا دی دغه ډیجیټل مارکیټینګ زده یې کوي همدا اوس دومره کمپنیګانې ضرورت دی ډیجیټل مارکیټینګ ته ځکه تلویزیون نه څوک ګوري نه تلویزیون پیسې ورکړي صفر نتیجه راوړي په دیوال اعلانات لګې صفر نتیجه راوړي واحد تاسو دا ټول تاسو کوم ځای راغلی یاست دلته کوم ځای کې د دې خبرې اعلان ولیدو صحیح شو که نه بهترین مثال تاسو اوس کې ناست دی زده یې کوي دا شپږ میاشتې نه 3 میاشتې کوم زده کېږي اول دا ډاکټر صاحب ځان سره هایر کوي بیا چې کوي بیا یو ایجنسي جوړه کوي ډیجیټل مارکیټینګ ایجنسي یو لیفلیټ جوړ کا په څو نلته بنسونه دي پانتونونه دي ټول ته ورکه ورو زه تا نه میاشتې 15,000 افغانۍ اخلم تا ته میاشتې دومره کمپاین رن کوم 10 کسان ځان سره سب کوي بس نه دی هغه نه بعد بیا دا 10,000 کوي ډېر ښه مغه دی راځو اوس دې ورور ته یو مشوره کوم ورور ته کوشش وکړه چې یو برانډ جوړ کړي بزنس مه جوړه برانډ جوړ کا دا یو اشتباه ما خپله کړې ده موږ متاسفانه افغانستان کې 2 غلط فهمیانې لرو دا به زه دواړه تشریح کوم یو دا دی چې موږ غټ فکر نه کوو محدود فکر مې یو برانډ باندې فکر وکړه برانډ آیډنټي جوړه کا ښایسته لوګو ته جوړ کا برانډ اکسنټ جوړ کا بیا یو هغه یو ځای کې جوړی بحث هم کوه زموږ دا کلینیک دی انشاءالله دې ولایت ته هم راځي متوجې یو برانډ چې یو سړی مثال درکړم برانډ ګټه څه ده یو ګټه دا د عوام چې پوهېږي ستا کلینیک ښه خدمات ورکوي دا ځي لغمان ته هلته هم ګوګل کې سرچ کوي ته دا کلینیک دلته شته که نشته دی یو خوبي دا ده بله خوبي دا ده چې ته بیخي لغمان کې خپل کلینیک نه خلاصوې ته رویلټي فیس اخلې اوس موږ ننګرهار کې قرارداد کړی فلان پوهنتون سره موږ یو روپۍ پکې نه ورکړي موږ رویلټي فیس لرو چې هر کس هلته داخله کوي موږ ته خپل پرسنټیج راکوي بس خلاص موږ برانډ جوړ کړی هغه برانډ دپاره بیا ویلیوز اضافه کا مارکیټینګ ورته وکړه بل څه ورته کړه آینده کې به ته په یو چای والا بهترین دا ورور لندن راغلی چای والا یو برانډ دی اوس څومره چای والا موږ لرو او چای والا خبرې ته چې یو برانچ اخلي 100 روپۍ دنه غواړي کن یو ګیس 1,20,000 پاونډه تنه چې دا برانډ اخلي او خپل دکان باندې لګی مکډونالډ 100,000 دکانونه لري برانډ نو ته به چې وکړې چې برانډ څه رقم وي یو امپلیمنټیبل وي یو برانډ ګایډنس ولري چاته برانډ ورکړې ټول شیان پکې وي برانډ یو خاص یونیک شی ولري او بزنس نور مه جوړوئ برانډونه جوړ کړئ افغانستان کې موږ یو کوم برانډ لرو الکوزی دی یو بل شی دی الکوزی ته بغلان کې هم ګوري الکوزی راخلي ها برانډ دی که نه بل کوم برانډ لرو افغانستان کې څوک ویلی شي ها بیوریج نه بغیر کوم برانډ موږ لرو او بهیر ګروپ دی احمد یار دی بل شی دی خو محدود برانډونه لرو که نه او آیا هغوی کامیابه دي که نه دي ځکه چې هغوی برانډ تم برانډ باندې فکر وکړه انشاءالله امپلیمنټ یې کړه مارکیټینګ دپاره سمه ده هغه مارکیټینګ دپاره موږ یو ټیم لرو بیا به کله سره تماس کوم چې به ډیر مارکیټینګ ته وکړي سمه ده ډیر مارکیټینګ اسانه دی سکلز زده کړي یو کامره هغه راواخلې او بسم الله مخکې لاړ شي خټه خبره نه ده